د هلمند په مرکز لښکرګاه ښار کې د برېښنایي پیژنپاڼو د اسان خدمت څانګې د پرانیستي مراسم. د هلمند د احصایې او معلوماتو ادارې رئیس ملا برهان الدین هیواد وایي دا څانګه کې به د ورځې تر 250 برېښنایي پیژنپاڼو کارونه ترسره کیږي چې تر 12 ورځې پورې به خلکو ته پیژنپاڼې رسیږي. ښاغلی هیواد وایي دا برېښنایي پیژنپاڼو څلورمه څانګه ده چې ډېر ژر به په ګریش او سنګین ولسوالۍ کې نورې څانګې هم پرانیستل شي. دا اسان خدمت دی په 10 تر 12 ورځو پورې د کابل څخه تذکرې را رسیږي. دغه ډېره غټه وسایل ده او نور ان شاء الله تقریبا د ورځې 250 کسانو کار به دلته کیږي. ته مراحل به ټول خلاصیږي نو دا ډېره غټه وسایل سول د هلمند ولس لپاره. د برېښنایي پیژنپاڼو د اسان خدمت څانګې مسؤل محمد اکبر راز وایي اسان خدمت مرکز د نورو مرکزو په پرتله خدمات ګړندي او سهولتونه یې زیات دي. ښاغلی راز وایي په دې مرکز کې ټول خدمات په یوې شوبې کې ترسره کیږي چې پر هرې پیژنپاڼې 200 افغانۍ لګښت راځي. موږ دلته 3 ټیمه لرو چې 2 ټیمه نارینه دي او یو ټیم هم زنانه دي چې هغه مستقل دي او هغه هم دغه تالار لري دغه یو حال لري او ټول خدمات چې د اول څخه تر اخره په ټول خدمات شزینه کارمندان ترسره کوي. د هلمند اوسیدونکي سمیع الله سمسور نظیف الله او عبدالباقي وایي د اسان خدمت د څانګې په پرانیستلو سره به د پیژنپاڼو ترلاسه کول د نور سهولتونه هم برابر شي. دا خو د هلمند لپاره ډېر د خوشحالۍ خبر دی ځکه چې پخوا به تذکره په یوه میاشت کې په 10 ورځو په 15 ورځو کې به د کار نه کېدی. اوس انشاءالله بس په یوه ورځ کار خلاصېږي د خیره بس 2 ورځې بعد به تذکره ورکوي. ما نظر دغه دی چې بله شوستل ته بله څانګه فعاله شوله تذکیرو کار سره اسانه شو. په دغه باندې موږ ډېر خوشحاله یو. نو دا اسان خدمت دپاره چې زه نن راغلی یم ډېر خوشحاله یم. دا په داسې حال کې د احصایې او معلوماتو ادارې د مسؤلینو په خبره تیر 1402 کال کې په دغه ولایت کې 120,000 برېښنایي پیژنپاڼې توزیع شوي دي.